د شخصیت ډولونه. د یونان مشهور عالم بقرات د شخصیت د ډولونو د پیژندلو لپاره ډېر په زړه پورې کار کړی دی چې په راوروسته کلونو کې ترې ډېرو ارواپوهانو ګټه پورته کړې ده. دلته موږ د شخصیت 3 ډوله طبقه بندي لولو. اول د کرچمر طبقه بندي، دوهم د یونګ طبقه بندي، دریم د شلدون طبقه بندي. اول د کرچمر طبقه بندي. کرچمر یو المانی عالم دی چې په مونیخ کې د طب په برخه کې دکتورا ترلاسه کړې. په ارواپوهنه کې له دې امله شهرت او نوم موندلی چې افراد یې له بدني اړخه په 4 برخو ویشلي دي. اول پاینیک. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې قد یې لنډ، نسبتاً چاغ، د خوی له اړخه د کمو خبرو کوونکي، همدارنګه خسته‌کون ښکاري، خو د ټولنیزو اړیکو له مخې ډېر ښه، زړه راښکونکي او د نورو د علاقې وړ وي. دوهم استینیک. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې قد یې لوړ، هډوکي یې نازک، د وجوده ډنګر او ضعیف ښکاري. دوی له خلکو لیرېوالی خوښوي او د خیال په نړۍ کې ګرځي. نیوکې ډېرې کوي او که ترې ګیله وسي نو ژر عصباني کېږي او غوسه څرګندوي. دریم اتلیټیک. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې پیاوړی وجود لري او عضلې یې هم قوي وي. دا ډول اشخاص د ورزش سره ډېره مینه لري. په ټولنه او ژوند کې د دې ډول کسانو رول زیات وي او د نورو خلکو د ډېرې پاملرنې وړ هم ګرځي. هایپوپلیټیک. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې د جسامت له مخې کمزوري او د ودې له مخې وروسته پاتې وي، نو ځکه خو له نورو خلکو سره د پرتلنې په وخت ځورېږي. دا ډول کسان همیشه د کمترۍ او حقارت احساس کوي. دوهم ډول د یونګ طبقه بندي. یونګ سویسي عالم و چې طب یې لوستی و. باید ووایو چې د څېړنیزې ارواپوهنې بنسټګر هم و. د شخصیت د ډولونو په اړه د یونګ طبقه بندي له مهمو طبقه بندیو څخه شمیرل کیږي. د یونګ په طبقه بندي کې د شخصیت په اړه د پریکړې معیار ټولنه ده او سرچینه یې ټولنیز کړه دي، هغه چې شخص یې د ټولنې په وړاندې اختیاروي. د یونګ په طبقه بندۍ کې شخصیتونه پر 2 ډوله ویشل کیږي. الف باطن پلوي یعنی درونګرا انټروورټ. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې په ټولنه کې تل خپلو لیدلورو او احساساتو ته ځیر وي، ټولنیزو اصولو او ارزښتونو ته زیات درناوی لري او له وضع شویو قوانینو پښه نه اړوي. دوی تل رواني توکي، عوامل او په ټولنه کې حاکم قوانین تر مطالعې لاندې نیسي او فکر پرې کوي. تل په ظواهرو پریکړې کوي. همدارنګه دوی تل خپل ورځني کارونه د پلان له مخې ترسره کوي. کمې خبرې کوي او په مسایلو کې کم نظر څرګندوي. په رسمي دندو کې زیات محتاط، د نظم طرفدار او د ټولنې د خیر لټون په مثبتو بدلونونو کې ګوري. ب ډول ظاهري پلوي یعنی بیرونګرا یا ایکستراورټ. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې خپلې غوښتنې بې له څه اندېښنې او ستونزې مقابل لوري ته وړاندې کوي. اقرار ته په انکار لومړیتوب ورکوي او ځان ته په ژوند کې ستونزه نه پیدا کوي. دوی راتلونکي ته په حال باندې ډېر فوکس کوي او سرته رسېدلي کارونه ډېر خوند ورکوي. ژر تصمیم نیسي، بیړنۍ پریکړې کوي او د خپل عمل پایلو ته یې پاملرنه نه وي. په ټولنیزو کارونو کې د ګډون پلوي کوي او د ملګرو شمېر یې زیات وي، خو په ملګرو ډاډه نه وي. درېیمه برخه د شلدون طبقه بندي. شلدون امریکایي ارواپوه دی چې د شخصیت په اړه یې زیاتې څېړنې کړي دي. شلدون د شخصیت په پیژندنه کې د انسان بدني جوړښت ته ارزښت ورکوي. شلدون پر زرګونو کسانو په مختلفو شرایطو کې بېلابېلې څېړنې کړي چې له مخې یې شخصیتونه ډلبندي کړي دي. شلدون شخصیتونه په 3 ګروپونو ویشلي دي. اول انډومورفي. په دې ډله کې چاغ او د زیات وزن لرونکي اشخاص شاملیږي چې په خپل ټولنیز ژوند د ښو سلوکو، خوشباورۍ او راحت غوښتنې روحیه پیاوړې وي. د دې ډلې اشخاص له رواني لحاظه د عاطفې لرونکي، مهربان، د ښو اخلاقو او نرمۍ خاوندان وي. دوهم میزومورفي. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې د جسامت له نظره د لوړ قد لرونکي وي، ښکلي اندامونه لري او د ټولنیزو اړیکو له مخې تکړه او د کار خلک وي. غښتلي، انرژي لرونکي،
ټینګ هوډ لرونکي او په ورځنیو کارونو کې بریالي دي. دوی اکثره یې ورزشکاران او د سپورټ قهرمانان وي. دریم، اکټومورفي. په دې ډله کې هغه اشخاص شاملیږي چې راوتلي او پیاوړي هډوکي لري او پوستکی یې نازک او ملایم وي. دا ډله خلک که څه هم په ټولنیز ژوند کې ګوښهګیر وي، خو د پیښو په وړاندې حساس او باریکبین وي. په پای کې باید ووایو چې هغه کسان چې د بدن او بدني جوړښت له مخې سره ورته وي، دا معنا نه لري چې د رواني ځانګړنو له مخې به هم سره ورته وي. په دې برخه کې لا هم څېړنې دوام لري چې ترڅو حقایق کشف سي. دلته چې د هرې ډلې اشخاصو ځانګړتیاوې ذکر سوي، دا مطلق حالت نه لري بلکې نسبي حالت لري.